همیشه د مسلمان سره په زړه کې همدردي ولره. دا د مسلمان غټ صفت دی. مسلمان به په زړه کې زړهسوی لري، نرمي به لري. در ټولو مخکې در هر قسم عباداتو مخکې انسان باید د انسانیت سره د مسلمان سره همدردي په زړه کې ولري. دا در ټولو بهترین شی ده او دا در ټولو افضل عمل دی. د الله در مخلوق سره ښه رویه کول، د الله پر مخلوق باندې رحمېدل، پر هغوی باندې شفقت کول، دا الله پاک جل جلاله ډېر خوښوي. الراحمون هغه کسان چې شفقت کوونکي، چې الله په دوی باندې شفقت کوي او رحم کوي. د الله رسول ارحموا من فی الارض، په مځکې کې د الله پر مخلوق باندې ورحمېږي، الله سبحانه وتعالی به پر تاسو باندې رحمېږي. زړهسوی، انساني همدردي، دا ډېر عظیم صفت دی. دا واوره، حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي که څوک د زړهسوي څخه یا د انساني همدردي څخه محروم سو، دا د ټول خیر څخه محروم سو. دا د ټول خیر څخه محروم سو. کوم کس چې په زړه کې درد نه لري، کوم کس چې په زړه کې زړهسوی نه لري، نرمي نه لري، که هر څومره عبادت کوي، که هر څومره بزرګ وي، که هر څومره ښه غټ عالم وي، مفسر وي، محدث وي، لیکن سید دی به مفسر وي، محدث به وي، عالم به وي، بزرګ به وي، لیکن دا هم واوره دا کس چې کوم دی نیک نسي کېدلی. نیک انسان هغه وخت جوړېدلی سي چې د دې ټولو صفاتو سره سره ستا په زړه کې د مسلمان همدردي پرته وي. یو سړی به تهجد کوي، یو سړی به د هر قسم نوافلو اهتمام کوي، صدقې به ورکوي، خیرات به ورکوي، هر قسم اهتمام به کوي، لیکن د مسلمان سره په زړه کې زړهسوی او همدردي نه لري، نرمي به نه لري، دا سړی نیک نسي کېدلی. نیک سړی، غوره سړی او د ټولو خیر لایق او وړ والا سړی چې کوم دی، هغه دی چې یوازې په زړه کې د مسلمان سره نرمي او همدردي اختیار کړي. الله رسول وایي که چیرې سړی د نرمۍ څخه محروم سو، د شفقت څخه محروم سو، او دغه سړی چې کوم دی د دنیا کې د مکمل خیر څخه محروم دی. لهذا که څوک په غم کې وویني، په درد کې وویني، په خوشحاله کېږه مه، خاص کر که بیا ستا دشمن یې په هغه لمخ. نبي اسلام څه فرمایي چې په خپل دشمن باندې د هغه مسلمان چې هغه ستا یو څه قسم بدي ورسره یي یا د یو مشکل ورسره یي، د هغه په بدو مخ خوشحاله کېږه. لا تظهر شماتة لأخیک، الله به پر ده رحم وکړي، تا به په دغه کې راګیر کې را مبتلا به دې کړي. مسلمان باید یو مسلمان په غم کې وویني، په یو مصیبت کې وویني، زړهسوی ورباندې وکړي، په هغه یې خوا به دسي، د هغوی سره د خپل وس مطابق همکاري وکړي، همدردي ورسره وکړي. قرآن د صحابه کرامو دا ستاینه په دا صفت کړی چې هغوی کې الله دا صفت ایښي چې پر خپل ځان باندې ودي ته توجه ورکول. مدینه منوره انصار چې کله مهاجرین ولیدل، پر خپل ځان باندې هغوی ته توجه ورکړه، خپل کورونه یې ورنیمه کړل، خپل مالونه یې ورنیمه کړل، د کور جوال د خوراک دا ورنیمه کړي. دغه ته همدردي وایي. دا همدردي باید هر مسلمان په زړه کې ولري، هر مسلمان یې په زړه کې ولري. دا د مسلمان صفت دی.